څنګه یو موبایل معلوم کړو چې اصلي ده او که کاپي یعنې اوریجنل ده او که فیک. تاسو به دلته یو کوډ ډایل کړئ ستوری زینه 0 6 بیا زینه دغه کوډ راواوښت IMEI کوډ ده. نو تاسو به دغه کوډ وګورئ که تاسو سره د موبایل هغه ډبه یا قطۍ موجود وي نو تاسو په هغې باندې وګورئ دغه کوډ لیکل سوی که دا کوډ او هغه کوډ یو شان و نو دا موبایل اصلي ده اوریجنل ده او که څه فرق یې درلوده نو د موبایل د جعلیوالي یعنې بدلوالي احتمال زیات ده. هغه موبایل احتمال ډیر لري چې بدلي. او دویمه ځانګړنه اصلي موبایل کې د اپلیکیشنونه چې کله موږ خلاصو دا ډیر زر په تیزۍ سره خلاصیږي او ډیر په نرم او اسانۍ سره او بیرته لرې کیږي. تاسو ګورئ دا اوس د اپلیکیشنونه زه خلاصوم ډیر په اسانه نرم او زر کیږي. او په بدل موبایل کې کله چې تاسو یو اپلیکیشن خلاص کړئ هغه ډیر په سختۍ سره داسې یو څه دروند خلاصیږي زر نه خلاصیږي موبایل لږ دروندوالی پیدا کوي. نو یو ځانګړنه دا ده د بدل موبایل. او دریم په بدل موبایل کې اکثریتو کې پلی سټور کار نه کوي. پلی سټور یا کار نه کوي او یا بیخي پکې نه وي او په اصلي اوریجنل موبایلو کې پلی سټور له مخکې نه موجود وي او کار هم سم صحیح کار کوي. کله چې تاسو پلی سټور کې کاروئ یا جوړوئ ډیر صحیح جوړیږي او کار کوي سم ډول سره. په بدلو موبایلو کې یا فیک موبایلو کې اکثریتو کې پلی سټور یا موجود نه یا بیخي کار نه کوي. نو دغه درې ځانګړنې وي کله چې تاسو که موبایل ګورئ په دغې هم چک کوئ. نورې ځانګړنې هم لري خو همدا درې بس دي ځکه ستاسو هم دا یادېدلی سي یو څه کمې دي موبایل یو څه زر په دغې طریقه لږ چک کولی سئ. نو ویډیو همدومره وه که خوښه سوې مو لایک یې کړئ. د داسې نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. په څنګ کې دغه د زنګ نښانه هم ووهئ چې بیا هره ویډیو اپلوډ کړو هغه تاسو ته په وخت دررسیږي. له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او که کومه پوښتنه لرئ کمنټ وکړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.